ځان ته غزل جوړ کړه خو ماله به سندره لیکې ځان ته غزل جوړ کړه خو ماله به سندره لیکې ته به شعرونو کې د زړه هر خبره لیکې هار راته جوړ کړه د اختر شپې له تحفه ورکوم هار راته جوړ کړه د اختر شپې له تحفه ورکوم د یار نه مه به راته هم پکې زرګره لیکې نورو شعرونو کې د هم خوند وي سلام آشنا نورو شعرونو کې د هم خوند وي سلام آشنا خو په غزل کې مقطع ډېر خوندوره لیکې ګرانو مینوالو السلام علیکم ایاز جان زرار د سره یو ځل بیا د درون ماښام په خپرونه کې سره د خپل ملګري زویب افریدي حاضر یم مینوالو نننی بنډار موږ د ډېر ښاغلي شاعر د مسافر ملګري د کالاخیلو د سیمې ګلسلام افریدي صاحب سره جوړ کړی دی نو ګلسلام افریدي صاحب ډېره زیاته مننه مو هم ادا کوم چې موږ له مو خپل قیمتي وخت راکړو او هرکلی ستړي مشي درته هم په خپرونه کې وایم السلام علیکم زه د تاسو د پیج او د دغو ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې راغلو د مات ګوټ شعرونه د خپلو مینوالو سره شریکوو ډېره مننه اوس خپلو کتونکو خپلو اورېدونکو سره وړه شان پېژنګلو هم وکړه زه خو ادم خیل افریدی یم او په تپې باندې کلاخیل یم او د تېرو 18 کالو نه په دوبۍ کې یم او دومره ټیم نه بس شاعرۍ سره مینه لرم او ما د ګوټ شعرونه لیکو دا یو کتاب من چاپ کړی دا بدن په نامې باندې او نورو دوه درو کتابونو لیکنه هم راسره انشاءالله شته وخت په وخت پې چاپ کوو که خیر وي ډېره مننه الله مو کامیاب کا اوس راسره خپل یو خوندور غوندې کلام هم شریک کولی چې مینوالو دا غوښتنه کوله چې په خپرونه کې ګلسلام افریدي له هم څه نه څه ځای ورکړي نو په ننني خپرونه کې راسره تاسو میلمه سره باندې پیرزو کوئ بالکل به د غزل نه مخکې یو څو شعرونه ویم چې د سترګو جنگ مس کړم د سترګو جنگ مس کړم او یو غنم رنګ مس کړم او په دې تېر عمر کې هم بوی د لونګ مس کړم او یو د خندا لیونې او بل د آهنګ مس کړم مننه او غزل چې زما لاله اخر په څه خپه دی زما لاله اخر په څه خپه دی او دا لیونې اخر په څه خپه دی او نه خوشبویي راوړي نسره ګلونه او ما نسپرلی اخر په څه خپه دی مننه نه خوشبویي راوړي نسره ګلونه او ما نسپرلی اخر په څه خپه دی او هډو د مړه ژوندي تپوس نه کوي چې دا سړی اخر په څه خپه دی مننه هډو د مړه ژوندي تپوس نه کوي چې دا سړی اخر په څه خپه دی او مړي چې سا په خندېدو کې ورکړه نو دا ژوندی اخر په څه خپه دی مننه مړي چې سا په خندېدو کې ورکړه نو دا ژوندی آخر په څه خپه دی او څوک به سلام نه دا پوښتنه وکړي زمانه دی آخر په څه خپه دی زمانه دی آخر په څه خپه دی ډېر خوندور کلام یو کلام را سره بل هم شریکه ګلسلام افریدي صاحب ډېره مننه به بل کلام به سره دا شریک کوم دا چې تر څو به کوم داسې اسویلي د چا په یاد کې ترڅو به کوم داسې اسویلي د چا په یاد کې او ما پرېږدې چې برباد شمه بیخي د چا په یاد کې ترڅو به کوم داسې اسویلي د چا په یاد کې ما پرېږدې چې برباد شمه بیخي د چا په یاد کې او ملګرو هغه نه یم چې مې پل به مې را جوړ کړو ولا سمرا نه جوړ شولو بنګي د چا په یاد کې مننه ملګرو هغه نه یم چې مې پل به مې را جوړ کړو ولا سمرانه جوړ شولو بنګي د چا په یاد کې او د چم خلکو خپنه شي کمړه ژوندي کې نه وم زه کور کې تېروم دغه چوټي د چا په یاد کې مننه د چم خلکو خپنه شي کمړه ژوندي کې نه وم زه کور کې تېروم دغه چوټي د چا په یاد کې او دا شعر د فکرمند صاحب چې راځئ که نه ملګرو چې د غره لمن ته لاړ شو
راځئ که نه ملګرو چې د غره لمن ته لاړ شو راځئ که نه چې جوړ کړو شنه لوګي د چا په یاد کې مننه او دا زړه مې هسې چو دی د غرض ډکې دنیا نه دا زړه مې هسې چو دی د غرض ډکې دنیا نه او بس ځان له تېرومه زندګي د چا په یاد کې او تر دې دمه ګنګس شوم چې منځونه مې قضا شو تر دې دمه ګنګس شوم چې منځونه مې قضا شو خو ومې نه کړه یو ذره سستي د چا په یاد کې او خیري شعر یې ده چې سلامه د چا غم رانه د ژوند خوشحالۍ یوړې سلامه د چا غم رانه د ژوند خوشحالۍ یوړې کوم به نوره ټوله شاعري د چا په یاد کې دا مکتب یو وای سلامه د چا غم رانه د ژوند خوشحالۍ یوړې کوم به نوره ټوله شاعري د چا په یاد کوم به نوره ټوله شاعري د چا په یاد کې مینوالو په نننۍ خپرونه کې راسره تاسو د کالاخیلو د سیمې یو مسافر ملګری څوک چې ډیر زیات ژوند په بهر هېواد دوبۍ کې تېروي اوس په چوټۍ راغلی دی ګلسلام افریدي سره نننۍ خپرونه تاسو واورېده نو ګلسلام افریدي صاحب چې تاسو موږ خپل وخت راکړو د دې مې ډېره زیاته مننه کوو ډېره مننه ټولو ملګرو ډیره مننه مینوالو دا هم درته در یادوم چې د ګلسلام افریدي صاحب یو کتاب د بدن په نوم باندې چاپ ته و انشاءالله دوی دا خبره هم وکړه چې ما سره د 2-3 کتابونو شاعري نوره هم شته دی نو انشاءالله که ژوند و د دوی نور کتابونه هم به وخت په وخت باندې زموږ ته نظر کیږي او که ژوند پر روان خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا ستاسو په خدمت کې راحاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه یاست جان زرار له ورکې اجازت د لوی الله په امان